یو بل واقعه دا مشهوره واقعه ده په نهم کال کې راپېښه شوې ده او د تبوک د غزا نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه هجرت کړی و څه وخته پورې پرېښودي و او د هغوی نه خفه شوی و او قسم یې خوړلی و چې یو میاشتې دپاره به زه دوی ته نه نږدې کېږم او یوه کوټه په هغې کې به بس ناست و دا واقعه راپېښه شوې وه څه وجه و د دې او څه شي و هغه به بیان کړو د الله په توفیق سره په دې کې اختلاف دی چې د څه خبرې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه خفګان کړی ډېر اسباب ذکر کیږي یو خو دا دی په صحیحینو کې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د زینب بنت جحش رضی الله عنها خواته ورتو او د هغې سره به یې ګبین سکو نو ما او حفصې موږ د اتفاق وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیان هم ګورې دوه مجموعو کې تقسیم وي یوې مجموعې د یو بل سره ډېر لګېده د بلې د یو بل سره ډېر لګېده د حفصه او عایشه رضی الله عنها په یو مجموعه کې وو نو وی موږ یو بل سره اتفاق وکړو چې کله پیغمبر زموږ خواله راشي نو موږ به ورته وایو چې یا رسول الله ستا د خولې نه د مغافیرو بین ځي او مزیدار بین ترې نه ځي مغافیر یو شی په ونو کې راخیږي ونو کې روزي او د هغې بین ډېر تیز او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره سخته بدي شوه او ډېر صفای انسان نو پیغمبر به دا پرېږدي او دا ګورې یعنې دا خبره څوک په هغوی نشي نیوکه کولی چې دا څنګه او دا ولې دا د زنانو طبیعت دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د انسانانې وي که نه وي که نه ملایکو کې وو انسانانې نو د هغوی نه هم هغه څه به کېدو او هغه څه ترې واقع کېدو چې هغه د عامو زنانو نه کېږي کومې چې بني نو هغوی یو بل سره داسې منځ کې داسې واقعې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راغی یا په حفصه پسې او یا په عایشه رضی الله عنهما پسې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې یا رسول الله انی اجد منک ریح مغافیر یا رسول الله ستا د خولې نه بین روان دي مغافیرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل شربت عسلا عند زینب ما خو د زینب بنت جحش سره ګبین څکلی ولن اعود له او چې بنت ځي وي د سره به یې نه څکم او د هغوی هم دا مقصد و چې دی د ګبین هلته ګبین نه څکي بیا پیغمبر دوی ته وایي چې دا خبره به چا ته دا بل چاته نه کوي چې ما ګبین په ځان باندې بند کړو خو هغوی دا خبره بیا مخکې خوره کړه سورت التحریم کې دغه واقعې ته اشاره شوې ده یو وجه دا ذکر کیږي دویمه وجه دا ده امام حاکم دا روایت راوړی د عایشه رضی الله عنها وی غوښه راوړه چا هدیه کړی غوښه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې د دې غوښې نه زینب لم ویسا زینب بنت جحش رضی الله عنها هغې لم ویسه وی ما هغې له غوښه یوړه هغې را واپس کړه چې نه یې لمه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې زیدیها دا غوښه وله ښه ډېره کړه وی ما غوښه ډېره کړه وی مې وړه وی هغې بیا را واپس کړه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې ډېره کا وی بیا مې ډېره کړه هغې بیا را واپس کړه عایشه رضی الله عنها ما کې غیرت راغی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې لقد اهانتک یا رسول الله ستا بېعزتي وکړه ته له غوښه لږې دی را واپس کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې غوسه شو الله وی ما چېرته نه بېعزته کوي او اقسم لا ادخل علیکن شهرا زما دی په الله قسم یو میاشت به زه نه راځم کور ته په دې خبره باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو خفه شو چې دې ما ته وایي چې هغې ستا بېعزتي وکړه زما وایي څوک بېعزتي کولی شي الله زما حفاظت کوي الله ما ساتي یو سبب دا ذکر کیږي دا امام حاکم امام نسائی راوړی انس بن مالک رضی الله عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو وینځه وه ماریا القبطیه نږدې وخت کې څه تذکره شوې ده که نه زوی چې شو ابراهیم مور نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې سره کوروالی کو
نو د عایشه او حفصه دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې انختې وي تر دې چې پیغمبر په ځان باندې هغه څه کړه حرام یې کړه او دوی ته ووایي چې چا ته به حل نه وایئ او دوی به د پیغمبر خبره هم خوره کړه چې پیغمبر خو په ځان باندې ماریا حرامه کړه نو په هغې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه شو او زه به کور ته نه راځم نو دا خو ډېر اسباب شو اوس په دې کې به کم یو وي نو امام ابن حجر رحمه الله ډېر ښکلی جواب کړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه شوی ښځې د ښځو نه هجرت یو میاشت یا ښځې پرېښودي یو میاشت لپاره چې بهر به اوسېدو دا یو پیر شوي دي او دا ټولې وجې دي یعنی دا کارونه په کور کې وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو نو دې سره دا ټولې خبرې څه شوې راجمع شوې لکه یو دغه د غوښې دا واقع راله د ګبین دا پکې راله بیا پکې د ماریې دا راله نو چې دا خبرې کله راجمع شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه شو نو د کور نه ووتو تفصیلي دا واقع په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده عمر بن خطاب رضی الله عنه وی زه وم او زما یو ګاونډي و په انصارو کې چې هغه د مدینې په دې عوالي علاقه کې اوسېدو نو موږ به علم زده کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې خو هلته خو کارونه وته مو نو موږ څه چل وکړو چې یو ورځ به زه راتلم د پیغمبر خواله او هغه به کار کوو او یو ورځ به هغه راتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او زه به په کار کې وم ګوره چې چا د علم زده کولو سره شوق وي نو په څه طریقه باندې زده کوي د عمر بن خطاب رضی الله عنه زده که نو چې کله به زه رالم بیا واپس نو ما چې به د پیغمبر نه څه اورېدلي وو هغه ټول به مې ورته بیان کړو او چې هغه به کله زما خواله راغی نو څه چې به یې د پیغمبر نه اورېدلي وو هغه ټول به یې ما ته بیان کړو او بیا یې دا وی موږ قریش والا یعنې کومو چې د مکې نه هجرت کړی او مدینې ته راغلي وو موږ وی په ښځو باندې زورور وو موږ په ښځو باندې څه وو زورور وو خو چې کله موږ مدینې ته رالو اذا قوم تغلبهم نساؤهم نو دا مدینې والا داسې قوم دی چې ښځې پې زورورې وي او موږ په ښځو باندې زورور وو فطفق نساؤنا یأخذن من ادب نساء الانصار نو زمونږ ښځو هم وایي د انصارو نه چلې زده کړو او دا د ښځو عادت چې کله بله ښځه ویني نو راشي بیا خاوند ته وایي وګوره هغې سره دو او هغې خاوند ته دو وي او خاوند ورته څه ونه وي او هغې دا وغوښتو دغه یې وغوښتو نو دې د قریشو د زنانو چلې زده کړو د چا نه د انصارو د زنانو نه وایي چې فسخبت على امرأتي عمر رضی الله عنه وی یو پیر می اواز اوچت کو په ښځه باندې چغه مې وواله کور کې څه خبره به راغلي نو اواز مې پې اوچت کو وی فراجعتني ما له جواب راکو وی مکه کې موږ له ښځو جواب نشو راکولی وی چې جواب یې راکو نو ما دا کار ناشنا وکړو ما ورته چې ته څنګه ما له جواب راکړې وی ما ته وی چې ولم تنکرو ان اراجعک ته ولې په دې باندې داسې غوسه شوې فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه د پیغمبر بیبیان هم پیغمبر له جواب ورکوي وان احداهن لتهجره اليوم حتى الليل بلکې بعضې پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوره ورځ پکې تېرې شي او خفه دي د پیغمبر نه خفګان کوي او ته ماته وایي چې ولې تا جواب راکړو نو عمر رضی الله عنه وایي دې خبرې ډېر په سوچ کې واچوله او غم ویوړمه او دا مې وویل خپلې ښځې ته چې قد خاب من فعل ذلك منهن چې د پیغمبر په بیبیانو کې څوک دا کار کوي نو دا خو په تاوان کې دي بس خپلې کپړې مې برابر کړي نورې کپړې مې واچولې کپړې مې بدلې کړي او لاړم په حفصه رضی الله عنها پسې ډېر غیرتي انسان څنګه چې دا خبره واورېده په خپل لور پسې لاړ وی ورته چې ای حفصه ای حفصې اتغاضب احداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل دا رښتیا ده چې تاسو کې بعض د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خفه شي یا پیغمبر خفه کي
نو یو ورځ یو شپه پورې خبره ورسي هغه ورته یو وی قد خبتی و خسرتی په تاوان کې او تباهي په لارې ګورې که ته دا کار کوې افتأمنین ان یغضب الله لغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم فتهلکی ته د دې خبرې نه یېرېږي چې د دې پیغمبر په غصه باندې به الله غصه شي نو ته به تباه شي لا تستکثري النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېر څه مه غواړه ولا تراجعيه في شيء او جواب ولا ډېر مه ورکوه یو وجه دې دا هم ذکر شوی وه چې د پیغمبر بیبیانو مطالبې څه وي ډېرې شوي او دا مطالبې ولې ډېرې شوي وي د زینب سره چې واده وکړو نو په هغې کې خرچم کړې وه نو بیا به دوی راتلې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به یې وي تا خو واده دې وکړو خرچه دې وکړه ماله ده ماله ده ماله ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دومره څه نه و چې د دوی دا ضرورت یې پوره کړی نو په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه شو نو حفصې ته نصیحت وکړو پلار عمر رضی الله چې ډېر څه ترې مه غواړه خفګانونه ترې مه کوه دا ګوره درون پلار یې ښه دا درون پلار یې چې لور ته داسې نصیحت کوي دا خو صحیح ده جدا مسله ده چې د پیغمبر په نکاح کې ده خو عامه هم پلار به لور ته دا طریقه ښیي چې لور خپل خاوند به تنګې نه ګورې ډېر څه به ترې نه غواړې نه به ترې خفګانونه کې دا یو نیمور شي اگه څه نه غواړي په زور یې به وغواړي دې دومره کار کوي دومره دغه کوي او که نه مني نو بس راځه کور ته زه پوه شم او دی پوه شي دا ولې سیند راوړي د سودا هغه لور لا کور څه کي هغه ولې وران کي او دروند سړی چې د لور تپوس ته ورشي او خوالی ورشي نو ښکلي نصیحتونه ورته وکړي عمر رضی الله عنه ویلي خپل لور ته وی سلیني ما بدا لکي زمانه چې څه غواړې غواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مه غواړه او بل په دې مه دوکه کېږه چې عایشه نو عایشه رضی الله عنها خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره خوښه ده دا خو د هغې سره ځان ملګری کړی خو دا خبره یاده ساتي بیا راووتو په ام سلمه پسې ورغی او عمر رضی الله عنه خو په حق کې ډېر دغه انسان ډېر بادر انسان دا ام سلمه رضی الله عنها د دې او د عمر بن خطاب په منځ کې هم رشته وه نو په نورو بیبیانو پسې خو نشو تللی خو په دې پسې ورغی ورغی او خبرې ورته وکړې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا کوئ تاسو دا کوئ تاسو دا کوئ هغې ورته عجبا لك یا ابن الخطاب د خطاب زویه څه ناشنا خبرې کوي دخلت في كل شيء حتى تبتغي ان تدخل بين رسول الله وازواجه هر شي کې ستا کوي د پیغمبر او د بیبیانو په منځ کې هم ته راننوځي په دې خبرې سره وایي زه ووتم او په دې خپلو خبرو باندې پښیمانه شوم چې دی ماله څنګه جواب راکړو وایي په دغه ورځو کې دا خبره چلېده چې غسان قبیلې والا لښکر تیاری او په مدینه باندې به حمله کوي وایي دغه ورځ د انصاري وه تللی و مسیح نبوي ته او د پیغمبر سره ورځ تېروله وایي ماسخوتن چې راغی ورې وټکو حسن په زور یې وټکو وی څوک شتي وي زه راووتم په یره کې ما جاوزه یم څه چل دی وی چې قد حدث اليوم امر عظیم ډېر لویه واقعه راپېښه شوې ده وی ما چې ښه غسان قبیلې حمله وکړه وی چې نه غسان نه دی بل اعظم من ذلك واهول د هغې نه غټه خبره ده څه چل دی طلق النبي صلی الله علیه وسلم نساءه پیغمبر خپلو بیبیانو له طلاق ورکړي دي مشوره شوي دي چې طلاق یې ورکړي دي ډایرکټ د وی خابت حفصه وخسرت حفصه خو پکې تباه شو دې ته ما ویلي مو دې ته ما نصیحت هم کړی و چې نه به غواړي د پیغمبر نه څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه خفه کې بس وی ځان مې تیار کړو لاړمه د سحر مونځ مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړو پیغمبر وایي چې څنګه مونځ ختم کړو نو یو وړه غونته کې کوټه وه چې هغه د دې ځمکې نه اوچتی او مشروبه ورته ویلی کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته ورننوتو او دا قسم چې خوړلی و چې کور ته به نه ځم نو دا ورځې شپې هم دقه ځای کې تېرولې
وایي زه په حفصه پسې ورغلم هغې ژړل وایي ما ورته چې ما یبکیکې اوس ولې ژاړې ما ته پوه کړې نه وي اطلقکن النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر طلاق یې کړې ټولې هغې وایي چې لا ادري طلاق خو راته پته نشته خو ها هو ذا معتزل فی المشروبه په دغه مشروبه کې ناست دی قسم یې خوړلی کور ته نه راځي وایي زه رالمه مسجد نبوي د منبر سره خوا ته وایي دغه ځای کې کسان ناست وو ټولو ژړل وایي زه هم هغوی سره کېناستم ګوره د صحابه کرامو محبت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې د هغه په کور کې مسله راغلې ده نو ټول خفه دي ژاړي او منافقان خوشحاله وو منافقان به په دې سخت خوشحالېدو چې د پیغمبر په کور کې څه مسله جوړه شي چې دی مصروف شي د جهادونو نه چې دی مصروف شي د دین د دعوت نه نو څه کسان ناست وو ژړلي وایي زه د هغوی سره کېناستم او څه وخت مې انتظار وکړو زړه کې چې مې څه و نو هغه راباندې رازورور شو صبر مې نشو کولی وایي ورغلم دغه کوټې ته نو یو غلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ و چې د هغه نوم و رباح روایت کې راځي وایي تور غلام و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وی ناسو على اسکفة المشروبه د دې کوټې چې کوم چوکاټ و د دروازې ده نو په دې باندې دغه غلام ناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټیم کې چوکیدار کړی و او خپې راځوړندې کړې وې کته وایي زه پسې ورغلم وایي ما ورته چې یا رباح استأذن لي على رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازت وغواړه پیغمبر نه زه دننه ورځم وایي هغه دننه ورغی پیغمبر سره خبرې وکړو بیا راووتو وایي ما ته وایي چې پیغمبر سره مې خبرې وکړې ستا خبره مې ورته وکړه چې عمر راغلی دی خو غلی اوسه جواب یې رانه کړو وایي زه رالم بیا دغه کسانو سره کېناستم هغه ژړلي چې خو بیا راباندې دننه زړه کې چې مې څه و هغه راباندې رازورور شو بیا رالم وایي ما ورته چې رباح لاړ شي اجازت وغواړه که پیغمبر ما دننه راووړي وایي هغه دننه ورغی خبره وکړه بیا راووتو وایي ما ته وایي چې پیغمبر ته مې ستا تذکره وکړه خو هغه غلی و څه یې ونه وي بیا رالمه کېناستم د دې کسانو سره وایي بیا راباندې دا خبرې رازورورې شوې چې یعنې پیغمبر په غم کې دی پیغمبر په خفګان کې دی زه غواړم چې یو پیر دا پیغمبر وینم داسې په پیغمبر باندې مین و چې صرف یو پیر وینم صرف ورسره خبرې وکړم وایي هغه دننه ورغی چې دننه ورغی نو وایي ما ورته دا ووایي چې دا خبره به وکړي یوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به دا ووایي زما د طرف نه ورته دې پیر له دا خبره وکړه به یې درېیم پیر کې ورته ووایي وایي ای د الله رسوله عمر وایي چې که ستا دا ګماني چې زه راغلی یم د حفصې رضی الله عنها دپاره او د هغې صفایي بیانومه نو نه نه زه راغلی یم د پیغمبر خواله که امر یې ما ته وکړو چې د خپلې لور دا سټ ووه نو زه تیار یم چې سټ تېنه نه ووامه زه دې دپاره راغلی یم زه صفایانو بیانولو نه یم راغلی که پیغمبر اجازت راکړو ما ته امر وکړو چې د خپله لور قتل کړه نو نن یې قتلوم زه خو تیار یم دې ته خو ته ته اجازت واخله وایي اواز مې دې پرله اوچت کړو درې پرله چې اجازت دې واله نو اواز یې اوچت کړو دننه پیغمبر دا خبرې واورېدې وایي لاړ بیا راغی او وایي ما ته وایي چې قد ذکرتک له فصمت بیا مې ورته ستا تذکره وکړه خو غلی پاتې شو وایي زه روان شوم بس تلمه په دې کې رباح ما ته اواز وکړو اشاره وکړه عمره ما چې څه چل دی وایي پیغمبر وایي چې راشي قد اذن لك النبي صلی الله علیه وسلم وایي چې زه ورننوتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو پوزکي په یو چټایي باندې پروت و چې په هغې باندې له پاسه تلاییم نه وه او دې چټایي او دې پړو هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اوږه مبارکه کې نښې ویستې وې په هغې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت و او یو بالغ ته یې ډډه لګولې وه چې هغه د سرمن نه جوړ شوی و وایي ما پې سلام واچوو وایي سلام چې مې پې واچوو زه ولاړو وایي ما ورته چې یا رسول الله اطلقت نساءک تا طلاق ورکړی یا رسول الله په رښتیا
وی سترګې راوچتې کړې ما ته وی چې لا طلاق به ما نه دي ورکړي وی ما چې الله اکبر بیا ورته ما وویل زه ولاړ وی ما چې یا رسول الله موږ چې کله مکه کې وو نو په ښځو باندې زورور وو مدینې ته چې رالو دا ښځې په موږ باندې زورورې شو فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو دا خبرې هم دې دپاره کولې چې د پیغمبر دا خفګان ختم شي هغه وخاندي وی پیغمبر وخندل بیا یې ورته دا ووایي چې ای د الله پیغمبر زه په حفصې پسې تللی وم ګورې او دا مې ورته ووایي چې که ته دا وایي چې عایشه نه ګورې عایشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېره نږدې ده او ډېره یې خوښه ده وی فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم تبسمة اخرى پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا مسکی شو وی چې درې پیرې مسکی شو نو زه ورسره کېناستمه وی بیا مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټه کې داسې نظر وچورلم فوالله ما رأيت في بيته شيئا په کور کې مې هېڅ هم ونه لیدو صرف درې سرمنې پرتې او نور په کور کې دننه څه نه نو عمر رضی الله عنه په جړا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا عمر ما یبکیک عمر ولې ژاړې وی ادعو الله فلیوسع علی امتک ای د الله رسوله د الله نه دعاګانې وغواړئ چې پراختیا راولي د فارس او د روم بادشاهیان په لویو لویو تختونو باندې ناستي او ستاسو دا حال دی د الله پیغمبره چې کور کې څه نشته دغه یو څو سرمنې پرتې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی افي شک انت یا ابن الخطاب ای د خطاب زویه ګوره په شک کې که ان اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیاة الدنیا دا ګوره هغه قوم دی چې الله وله دنیا ورکړې ده نو د هغوی دپاره دنیا ده او زموږ دپاره آخرت دی الله به موږ له په آخرت کې هر څه راکوي وی ما ورته چې استغفر لی یا رسول الله ای د الله پیغمبره زما دپاره بخانه وغواړه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخانه وغوښته بیا عمر رضی الله عنه وی او وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی و چې زه به د یوې میاشتې دپاره نه ځمه ډېر زیات خفه او بیا چې ورننوتو نو نهی ورځې بعد ورننوتو یو کم 10 ورځې بعد عایشې ورته وی یا رسول الله انك كنت قد اقسمت الا تدخل علينا شهرا وانما اصبحت من 29 ليله اعدها عدا یا رسول الله ته قسم د میاشتې کړو او یو ورځ کم میاشتې تېره کړه ما د ورځې ټولې حسابولې هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مینه وه او خاوند خفه شوی و بهر ناست او هغوی په کور کې دننه ورځې شمارلې چې کله به میاشت پوره کېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دننه راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هم زړه شوی ځکه چې د ښځې او د خاوند د یو بل نه ګزاره نه کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الشهر 29 لیله عایشې کله میاشت د یو کم 10 ورځې ومې په دغه منځ کې الله سبحانه وتعالی آیت التخییر رانازل کو او په هغه ایتونو کې الله پیغمبر ته ووایي یا ایها النبی ای پیغمبر ووایه د خپلو بیبیانو ته ان كنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها که تاسو دنیا غواړئ نو راشئ زه به دله دنیا درکمه طلاق به م کمه ازادي به م کمه او چې څه غواړئ هغه به دله درکم وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة او که تاسو الله غواړئ او د الله پیغمبر غواړئ او آخرت غواړئ نو بیا به ما سره صبر کوئ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله بیا ستاسو کې چې کومې ښځې احسان کوونکي دي او ښه عمل کوونکي دي الله به هغوی له لوی اجر ورکوي عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع زمانه وکړه ټولې بیبیانې په کور کې کېنولې او شروع زمانه وکړه او ما ته وی عایشې انی ذاکر لك امرا زه یو خبره تاته کومه فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستأمري ابويك خو تعدي به نه کوې په جواب کې خپل مور پلار نه به تپوس وکړي هغې وچې یا رسول الله څه باره کې تپوس وکړم وی ته دنیا غواړې او که ما غواړې هغه په چړه شو یا رسول الله په دې کې د مور پلار سره مشورې ته څه ضرورت دی زه الله غوره کومه د الله پیغمبر غوره کومه آخرت غوره کومه زه ستا سره ژوند غوره کومه فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ټولو بیبیانو له اختیار ورکو هر یو ته به دا آیت وي او هر یو به هغه جواب ورکو کوم چې عایشې رضی الله عنها ورکړی د دې نه دا واضحه کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټولو بیبیانو کې په عایشه رضی الله عنها باندې ډېر مین و ځکه هغې ته دا وویې چې زه ګوره تا نه یو تپوس کومه خو د هغه وخته پورې به جواب نه راکړې چې څو پورې تا د خپل مور پلار نه تپوس نه یې کړی ټولې بیبیانې او د هغه بیبیانې وي چې الله سبحانه وتعالی غوره کړې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره دا کېدی نه شي چې دې بیبیانو دې دنیا غوره کړې وې دا کېدی نه شي چې دې بیبیانو دې مال غوره کړی وې دا کېدی نه شي چې دې بیبیانو دې د پیغمبر نه جدایي غوره کړی وې هغه ټولو الله غوره کو هغه ټولو پیغمبر غوره کو هغه ټولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ژوند که په غریبۍ کې که په مالدارۍ کې هغه یې غوره کو دا یو واقعه راپېښه شوې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفګان راغلی و د خپلو بیبیانو نه او قسم یې خوړلی و چې زه به یوې میاشتې دپاره کور ته نه ځم دا د نهم کال یو واقعه وه د دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله د روان درس نه به د یو ناشنا ایماني غذا په باره کې خبرې کوو او هغه د تبوک غذا چې دا ډېره سخته غذا وه مسلمانانو ته پکې ډېر تکلیف میلاو شوی انشاءالله پر روان درس کې به د تبوک د غذا واقعه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر په نقش قدم روان کړي او څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي وو دغه شان دې الله موږ په جنت الفردوس کې جمع کړي او الله سبحانه وتعالی دې کوم ملګري چې دې درس ته دلته جومات ته راغلي دي او کمې چې اینې او کمې چې اوري رب العالمین دې په ټولو باندې د رحمتونو باران راووري او الله سبحانه وتعالی دې ټولو ته هر قسم حاجت شي الله دې ورته هغه آسان کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.